دغه لومړنی موټر و چې افغانستان ته راوړل شو. هر قمندان ځان ته جلا جلا سیمه ونیوله یا د ده غټه واکمنۍ چې 200,000 کاله وړاندې آثار دلته شتون لري. دا هغه د سرو زرو قلم دی چې په 1919 کې غازي امان الله خان له انګریزانو نه کله چې ازادي ترلاسه کوله په دغه قلم یې لاسلیک کړی. also this is a complete Holy Quran and it's also decorated with gold alloy. ورځم هغه کښتۍ ته چې ظاهر شاه له دې څخه استفاده کوله او په بند قرغه کې به دغه نو هغه کښتۍ ده چې هم په وچه کې تللی شوه هم په اوبو کې. ترڅنګ یې سیمرغ مرغه دی. سیمرغ مرغه رښتیا کې نسته. Also, the written or the language of this inscription is Bactrian language and Greek alphabets. ملي موزیم د افغانستان د تاریخي او کلتوري فرهنګ میراث ساتونکی دی. ملي موزیم د افغانستان د تاریخي فرهنګي او کلتوري میراث ساتونکی دی. د افغانستان په ملي موزیم کې دلته په زرګونو تاریخي آثار خوندي دي. لیدونکو راغلی یم هغه برخې ته چې 200,000 کاله وړاندې آثار دلته شتون لري. دا چې دغه آثار کوم آثار دی تاسو یې له موږ سره وګورئ. ورځم دغې خونې ته د خونې ټایټل یې ورکړی باختر 1000 ښارونه 1000 شهر. نو راځئ تاسو راسره مل شئ. ستړی مه شئ بیا هم. شکر سلامت اوسئ. موږ هلته ویلي چې 200,000 کاله وړاندې آثار. نو هغه آثار په دغه خونه کې کوم یو دی؟ نو بسم الله الرحمن الرحیم. ښه مایک به زه تا ته به زده کړم چې ته له ما نه ته ډېرې خبرې کوې که نه. نو دا به ښه وي. نو بسم الله الرحمن الرحیم. سر کې خو تاسو ته ښه راغلاست وایم ملي موزیم ته. هیله چې روغ اوسېږئ. نو دغه آثار چې موږ دلته لرو یا پراته دي نو د 200,000 احتمالاً آثار دي چې همغه د ډبرو دورې نه راپاتې دي. چې ډبرو دوره هغه دوره وه چې لومړني انسانان دې نړۍ ته راغلل او دوی خپل پرمختګونه وکړل او دوی خپل آثار جوړ کړل. یا هغه چاړهګان یا چاقوګان یا هم شمشیر یا توره څه ورته وایي لوحو هغه آثار راواخیستل یا له ډبرو یې راواخیستل. هغه شیان یې ځانو ته جوړ کړل تر څو خپل د ژوند چارې مخکې ویوړي. نو دغه آثار څه دلته پراته دي چې ښکاري هغه به چاقوګان وي و دا ډېری همغه تیز چاقوګان دي چې ښکار ته جنګو ته دفاع ته یا د ځان ساتنې ته استفاده کېده. ډېر ښه. ورځو نورو برخو ته بیا دوره کې نور کوم آثار پنځول شوي جوړ شوي انسانان جوړ کړي د هغې باره کې ښه دا تیږې دي و بیا دا نیولیتیک یا د ډبرې نوې دوره ده. په دې وخت کې انسان لومړي ځل سرامیکي یا خټین وسایل جوړ کړل یا خټین لوښي جوړ کړل. په دې وخت کې انسان لومړي ځل د غرو سوریو نه راکته سول. اوارو ځمکو کې دوی خپل ژوند پیل کړ او ډېری نور پرمختګونه یې وکړل لکه د تیږې ته سوري ورکړل. تیږه ته یې لاستی ورکړه د لرګیو والا لاستی لکه تبر جوړ کړه. څه دا هم ټول تبرونه دي. ټول د تبرونه دي. یا دوی لرګي پې ماتول که نه همدغه ژوند چار لپاره دا هم جوړ شوي. په دې برخه کې مونږ د برونز دورې آثار لرو. برونز دوره هغه دوره دی چې لومړي ځل انسانان تمدنونه جوړ کړل ښاري ژوند و. دا درېیمه دوره هغه څلورمه دوره. پخوانۍ ډبره دوره منځنۍ نوې او دا هم څلورمه چې برونز دوره ده. نو په دې وخت کې لومړي ځل انسانان ټاپې جوړ کړې مهرونه یې جوړ کړل هغه یې وکړل پرمختګ تمدن ښاري ژوند پیل کړ. تقسیم د کار رامنځته شو کارونه به یې سره تقسیمول او ډېری نور هغه یې وکړل پرمختګ. وګورو د حیواناتو شکلونه دي
چې دا حق شوي و معمولا دغه حیوانات چې په دې حقېدل دوی ته یو مقدس حیوان ول ځکه د ده چې له غوښې به استفاده کوله له پوستکي به یې ورنه استفاده کوله له شیدو مستو ډېری نور هغونه به استفاده کوله نو دوی ته به لکه مقدس حیوان و هغه ورته هغه ښودل کېده او هغه کېدل دا ټوټې د ضرب دي د لوښې ټوټې دي چې د فلول غونډۍ بغلان ولایت نه لاسته راغلي 15,000 کاله قدامت لري مواد یې څه کارول شوي دي 15,000 کارول شوي دي دغه نمایشګاه د خانم او دا د ای خانم نندارتون دی چې موږ تاسو ته ننوځو او تشریحات به وشي انشاءالله په دې کې لومړی له کوم ځای شروع کوئ دلته چې موږ اثار نندارې ته ښودل شوي دي د یونان باختري دورې اثار دي چې دا ټول آثار 2300 کاله قدامت لري یعنې دویم تر درېیمه پیړۍ مخکې له میلاده دي چې د یونانیانو اسکندریه کې ساتل کېدل یا هغه اسکندریه چې ای خانم کې جوړه شوې وه چې دشت قلعه ولسوالۍ او تخار ولایت کې موقعیت لري او دا اسکندریه تصادفي په شکل د محمد ظاهر شاه پخوانی پاچا د افغانستان په وسیله کشف شو ځکه هغه ښکار ته وتلی و او یو کس داسې یو ټوټه د آثار د ظاهرشاه ته وړاندې کړ او ظاهرشاه په دې سوچ کې څه دا آثار دی دا کوم داسې خالي ډبره ده دا څه شی دی نو مغسې دا پلټنه یې وکړه او هغه وخت مؤسسه چې په نامه د دافا یادېدل د افغانستان باستان شناسي کیندنې کولې او هغه یې کوه هغه سره یې اړیکه ونیول او دا ساحه یې بررسي کړه او هغه ښار چې سلګونه کاله ورک و چې په نامه د آی خانم یادېده یا د آی خانم اسکندره یادېده هغه مونده شوه او اوس دلته آثار نندارې ته ایښودل شوي و انتقال شو نو دا د آی خانم تالار دی چې له دغه ځای به پیل کړو نو دا هغه لوښي یا د تیل سوځونکي یا لوښي چې آی خانم کې کارول کېده د یونان باختري دولت یا امپراتوري مربوط کېدل څه 2300 کاله قدامت لري دا مونږ او تاسو د ایتنوګرافي آثار دي یا د خلکو پیژندنې آثار دي نو دغه کوچونه زموږ او تاسو دلته نندارې ته ایښودل سوي پراته دي او نندارې ته ایښودل سوي لکه دا سینګارمیز یا هم آینه نو د آینه او سینګارمیز هم د شاهي آینه او سینګارمیز و چې استفاده کېدل او په معاصره دوره د قدامت معاصره دورې کې راځي او دغه هغه څه تاسو ګورئ کوچونه مختلف سیټونه او کوچونه دي دا پخوانی هنر د افغانستان و چې په افغانستان کې استفاده کېدل افغانستان کې جوړ شوي دي لرګی خپله وطني لرګی دی او ډیری نور آثار یا ټوټې چې ورته هغه شوي دي لکه دا د تیکې ټوټې یا هغه یا نور هغه دا ټول په جوړښت دی هغه نو دا ټول په افغانستان کې شوي دي شیشه ده په سر شیشه کارول شوی لاندې مرمر ډبره ده چې رنګامیزي شوی رنګونه پکې کارول شوي دي او هغه شوي دا معاصره دورې ته راځي یعنې له 19مه پیړۍ تر اوسه پورې یا تر 21مه پیړۍ پورې دا کارول کېده او اوس دلته نندارې ته ایښودل شوي دي دا به نو هغه ځای وي چې دلته سکې یا هغه پیسه او مهرونه خو مخکې دلته برونز دوره کې اړول دا ځینې به د هغوی اړول وي ځینې به په معاصره کې و نو مختلفه دي او بل د سکو هغه دي دلته تر ټولو هغه تاریخي مخینه چې ډېره لري هغه سکې په دې څنګ کې به لاړ شو
دغه څکې چې موږ او تاسو اوس دلته نندارې ته ایښودلي اوله شمېره ورته لیکل سوې ده. دا سکې د ګندهارا د تمدن سکې وې چې 1550 کاله مخکې له میلاد قدامت دی چې مواد څه کارول سوي دي، سپین زر کارول سوي دي، څه په نامه د 5 مارک یا 15 مارکه سکې هم یادېدلې چې دغه 4 اړخیزې سکې وې چې په خپل افغانستان کې ضرب وهل سوي وې یا جوړې سوي وې چې له ګردیز ولسوالي ګردیز او پکتیا ولایت نه لاسته راځي. نو دغه تالار ټول د سکو او مهرونو نندارتون تالار مختلفو دورو له پیل نه تر اوسنیو سکې. نو دا د سکو او مهرونو تالار تاسو یو تصویر کې هم لیدلی شئ. د هرې دورې سکې دلته موجودې دي. ورسو د دورو له لحاظه اوس کومې دورې ته ورسو؟ د دورو له لحاظه موږ ډبره دوره تشریح کړه، بالکل برونز دورې ته ورغلو، خو بیا هم جلا نندارتون لرو د برونز دورې او د آی خانم نندارتون هم لرو چې مخکې موږ او تاسو ولیدو. دلته د اسلامي دورې نندارتون لومړی هلته ځو که دلته ورسو؟ د دورو لحاظه مخکې لاړ سو، لومړی به مساینک ته ورسو، بیا به په اسلامي ورسو. مساینک نندارتون، په دغه نندارتون کې څه دي؟ په دې نندارتون کې موږ او تاسو د کوشانیانو، ساسانیانو او ساسان کوشان آثار دلته نندارې ته ایښودل سوي دي چې په لوګر ولایت کې دا هغه خپله مساینک موقعیت لري او د هغه ځي آثار راوړل سوي ملي موزیم ته دي. نو دا آثار ټول د مختلفو دورو دي چې مخکې ما ذکر وکړ، لکه دغه بشقاب یا لوکی چې یو ساسانی پاچا ښیي 15 زمریو سره د جنګ په حالت کې دی. مواد یې څه کارول سوي دي سره زر او سپین زر دي. قدامت 3 تر 4مه پیړۍ ده، د ساسانیانو دوره ده چې په مس عینک د لوګر کې را پیدا شوي او موندل سوي موزیم ته انتقال شوي. دلته نور هم مابحث تر څنګ موږ 2 دانې میوهداني لرو، یو سیمرغ مرغه لرو چې دا هم د ساسانیانو مربوط کیږي. لکه دا میوهداني چې موږ تاسو په تصویر کې ګورو د 2یم شاپور انځور دی پکې. 2یم شاپور ساسانی هغه پاچا یا لومړنی پاچا په دې نړۍ کې دی چې مخکې له زیږېدنې پاچا سوی و. نو شاهي و. نو کله چې دا د مور ګېډې کې و، د مور ګېډې کې د 2یم شاپور ساسانی و، د سلطنت تاج د مور په ګېډې کې ایښودل او د مور په ګېډې کې پاچا اعلان سو. نو ځکه د دې د پاچایي عمر د خپل عمر نه ډېر و او تقریبا 9 میاشتې په د مور ګېډې کې هغه هم پکې حساب سوي و. نو دا یو جالبه خبره د شاپور ساسانی په هکله وله. او بل تر څنګ سیمرغ مرغه دی. سیمرغ مرغه رښتیا کې نسته، یو خیالي او افسانه‌ایي مرغه و، لکه اژدار، شامار او ډېری نور حیوانات چې دي چې رښتیا که نسته خو بیا خیالي او افسانه‌ایي دي. نو دا هم د سیمرغ مرغه انځور دی یا د سیمرغ مرغه آثار دی چې قدامت 3 تر 4مه پیړۍ ته ځي. مواد څه کارول سوي سره زر او سپین زر کارول سوي دي. پورته بیا د لوټوس یا لوټوس ګل ورته وایي چې نیلوفر آبي هم ورته وایي چې مسو او د سرو زرو په اوبو سینګار شوی آثار دی چې دا هم د مس عینک د لوګر نه لاسته راغلی د ساسانیانو مربوط کیږي. تر څنګ دې خوا هم یو میوهداني لرو، دا هم سره زر او سپین زر پکې کارول سوي دي چې د ساسانیانو مربوط کیږي. نو دغه د مساینک تالار دا د مس عینک نندارتون څه او دا خپله سیمه د مس عینک دی، هغه سیمه چې اوس په لوګر کې یا د مس عینک په نامه چې یادیږي همدغه سیمه ده چې په انځور کې ده. صحیح دی. نو په دغه تالار کې تاسو آثار ولیدل او معلومات مو هم ترلاسه کړل. له دې نه وروسته کوم تالار ته ورځو؟ له دې نه وروسته بیا نو اسلامي نندارتونو ته ورځو. هغه کې دا خپله تصویرونه د مس عینک د لوګر دي.
ښه راورسېدو د اسلامي دورې نندارتون دلته به ورشو چې په دغه دوره کې څه څه اثار لرو په دې اعتبار کې ښه لومړی قرآن کریم د نړۍ ستر کتاب قرآن عظیم شان دی چې په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوی دی قدامت 12مه پیړۍ دی 800 کاله پخوا له ننه دا په لاس لیکل شوی دی چې یو پوره او روښانه قرآن شریف دی چې اوس دلته نندارې ته ایښودل شوی دی چې قدامت 800 کاله دی او 12مه پیړۍ ته ختمېږي. دغه قرآن عظیم شان مو له کوم ځای څخه ترلاسه کړی چې د ملي موزیم ته مو دا قرآن عظیم شان یو قاچاق شوی اثر دی یعنی د قاچاقبر نه لاسته راغلی دی او بیرته موزیم ته سپارل شوی دی نو ځکه د دې د تاریخي سیمه چې له کوم ځای لاسته راغلی دی هغه له منځه تللی ځکه یو اثر چې له قاچاقبر راونیول سي او هغه سي نو تاریخي سیمه د دې اثر له منځه سي او د دې له خاطر د دې تاریخي سیمه معلومه نه ده د قاچاقبر یا بیرته راګرځول سوي اثار. فکر کوم دغه توپنچې په کوم ویترین کې دي چې دا به د غازي امان الله خان د وخت پورې اړه دا تومانچې هم د غازي امان الله خان د وخت تومانچې دي چې 1914 کلو ته ورته دي چې دا ټول تومانچې چې دي بهرنۍ تومانچې دي یعنې جوړ شوي بهرنیو هېوادو کې خو بیا افغانستان کې کارول کېدې یا د امیر امان الله خان په دورې کې دا تومانچې کارول کېدلې د شپږو مرمیو والا تومانچې دي چې استفاده کېدلې دې خوا هم دوه دانې تورې لرو چې یوه یې د محمد ظاهر شاه توره ده هغه لومړۍ توره تر څنګ د امیر عبدالرحمن خان توره ده امیر عبدالرحمن خان او ظاهر شاه نو دا د امیر عبدالرحمن خان توره د میرزا علي خان په وسیله یا میرزا خان په وسیله جوړه شوې ده چې لاسته یې د مسو الیاش پکې کارول شوی دی او خپله فولاد کارول شوی دی او کته چاړګان لرو یا خنجرونه لرو دا هم د تیموریانو دورې هغه کېږي خنجرونه کېږي چې 14 تر 18مه پیړۍ کې راځي نو دغه ټوپک هم چقماقي ټوپک دی چې 1860 کال ته مربوط کېږي چې صدف هم پکې کارول شوي دي یعنې لاستیک کې هغه لرګی اوسپنده او صدف پکې کارول شوي دي او ښکلا ته یې وښیل خاطر ترڅنګ یو قلم لرو په دې قلم د افغانستان استقلال د انګریزانو نه لاسلیک شو په 1919 کال کې د سرو زرو قلم دی د امیر امان الله خان قلم و چې څوکه یې اوسپنده ده نور ټول سره زر پکې کارول شوي دي. دغه تالار کوم نوم یادیږي او دلته کوم شیان دغه تالار نندارتون په نامه د اتنوګرافي یادیږي چې یعنې د خلکو پیژندنې برخه دی چې په دې کې د خلکو د کلتور رسم و رواج او هغو اثار پراته دي یعنې د خلکو جامې دي پکې د افغانستان په ملي موزیم کې تر ټولو د تاریخي مخینې لرونکی قرآن عظیم شان تقریبا 800 کاله وړاندې قدامت لري. The Holy Quran it was belongs to 17th century CE the Islamic period or Islamic era belongs to the Islamic era also this is a complete Holy Quran and it's also decorated with gold alloy. لیدونکو راغلی یم د پادشاهانو د موټرونو ځای ته د اعلی حضرت ظاهر شاه او همدا شان لومړنی موټر چې دلته افغانستان ته راوړل شوی و هغه موټر هم دلته شته د سردار محمد داود خان ډاکټر نجیب همدا شان امان الله خان د دوی موټرونه اس ګاډۍ او د ظاهر شاه
هغه کښتۍ هم دلته شته ده چې هم په وچه کې به دوی ترېنه استفاده کوله هم به یې په اوبو کې. نو راځئ را سره تاسو یې هم وګورئ، دغه موټرې به هم درته معرفي کړو چې کوم موټر د کوم پادشاه اړوند ده. خو لومړی ورځم هغه کښتۍ ته چې ظاهرشاه له دې څخه استفاده کوله او په بند قرغه کې به دغه نو هغه کښتۍ ده چې هم په وچه کې تللی شوه هم په اوبو کې. نو ظاهرشاه به دغه کښتۍ چیرته چلوله؟ بند قرغه کې. نو لیدونکو دا همغه کښتۍ شوه او دی د زمنو موټر دی، یو دې خوا ده او په هغه لاس کې هم شته، یو وړاندې ده چې دغه راسته کې چې کوم موټران ولاړ دي. نو لومړی موټر خپله د اعلی حضرت ظاهرشاه دی او ورپسې دغه یو دوه درې موټرې چې دي دی د زمنو موټرونه دي. نو همداسې ورځو دلته نور موټرې هم شته، نو هغه به هم تاسو تصویران یې را سره وګورئ. د ډاکټر نجیب، امان الله خان د دوی موټرونه هم دلته شته. د ګراج په وروستۍ برخه کې چې کوم موټر ښکاري هغه نو لومړنی موټر دی چې افغانستان ته راوړل شوی ده. ورځو دا له نږدې نه ګورو، تاسو یو څو تصویرې وګورئ. په 1904 میلادي کال کې د امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان لخوا دغه لومړنی موټر و چې افغانستان ته راوړل شو. تاسو یې په تصویر کې وګورئ چې د دې جوړښت څومره جالبه ده. ټایرونه یې همدا شان د شترنګ جوړښت یې یا په ټوله کې دغه غټوالی د موټر نو ډېر عجیبه دی. زیات قدامت هم لري او زما همکار تمیم به تاسو ته د دې داخل هم وښیي. تاسو کولی شئ چې په تصویر کې یې وګورئ. نو واقعا چې ډېر حیرانونکی او یو جالب موټر دی. خروټی صاحب ټول بخشونه تالارونه موږ سره دغه سټیپ بای سټیپ قدم په قدم راغلی وګرځېدی. نو دغه ریلګاډی فکر کوم چې له موټر وروسته به دا وروستۍ برخه وي. نو د دې په هکله هم معلومات لیدونکو ته ورکړه او بیا به ما او ته هم خدای پاماني کوو. سمه ده. دغه ریلګاډی په 1923 کال کې د امیر امان الله خان په وسیله کابل ته راوړل سو چې المانۍ کمپنۍ ده په نامه د کشل یادېده چې دا ریلګاډی له آرتل پلنه چې د شادو شمشیره جومات تر څنګ دی له هغې ځای نه تر دارالامانه پورې یا خپله ماڼۍ پورې خلک به یې وړلو راوړل چې یوه اباسۍ یې اخیستله او ښکته لکۍ چې دی هغه دی، بیا هغه لکۍ کې خلک سوارلۍ کېناستلی او بل دا د سکارو ریل دی، سکاره به یې پکې اچولو، سوځول به او بخاري ریل بخار به یې بیا پورته نوته او دا ریل حرکت یې کوو. نو مواد چې کارول سوي اوسپنده دی، پولاد کارول سوی او مس هم پکې کارول سوی دی چې اوس دغه برخه ملي موزیم کې نندارې ته ښودل سوی. همدا یو دانه دی دلته یو ریل دلته دی، یو ریل هغه څنګ کې دی چې هغه هم د هغه ریل دی. که راشو دې ته چې له ټول موزیم نه مو لیدنه وکړه، دا راته ووایه چې هیوادوال څومره راځي، بهرانیان څومره راځي، د ټیکټونو په هکله یې راته معلومات موږ ته او لیدونکو ته ورکړه چې ټیکټ یې څه رقم دی، توپیر لري د بهرانیانو او خپل داخل د افغانستان د خلکو او روزمره څومره خلک راځي؟ نو خامخا توپیر خو لري، خو لکه سر کې به د ټیکټو معلومات تاسو ته درکړم او لیدونکو ته به دا معلومات ورکړم. ټیکټ د دغه خپل هیوادوالو 13 افغانۍ ده چې ورسره بیا د عکاسي یا د عکس اخیستلو ټیکټ دی څخه هم بیا ورسره همدومره پیسې کې راځي یا همدومره افغانیو کې راځي. ورپسې بیا د بهرانیانو ټیکټ دی، بهرانیانو ټیکټ 100 افغانۍ دی او که بیا د عکاسۍ په برخه کې که غواړي عکس والي و هغه والي بیا هغه ټیکټ 200 افغانۍ دی. او بل مونږه ورځ کې د 100 نه ډېر مېلمانو میزبان یو چې بهرانیانو هیوادوالو دلته راځي و لیدنه کوي او اوس خو تعلیمي کال پیل دی که نه،
نو موږ او تاسو ویلی چې ولی سو زده کوونکي راځي علمي سیر ته علمي هغه ته ټکټ شته که وړیا ده؟ نه زده کوونکي وړیا راځي لکه محصلین هم همغسې وړیا راځي او دې نه لیدنه کوي او هغه کوي نو د هغوی یا هغوی نه ټکټ اخیستل کېږي نه یوازې یو مکتوب یا استلام یا پیشنهاد موږ ته رالیږي موږ یې پروسس کوو دلته او بیرته یې مکتوب ورکوو او بیرته هغوی راځي او د موزیم نه په وړیا توګه لیدنه کولی سي او هغه کېږي نو که تعلیمي کال شروع سي یا که تعلیمي کال دغه دی شروع دی نو په 2 ورځو کې ملي موزیم له 300 نه پورته لیدونکي لري اهلا ورځ ډېره مننه. تاسو نه مننه. سلام علیکم. ښه لیدونکو راغلی وم د افغانستان ملي موزیم ته. تاسو د خپرونې له پیل نه تر اوسه پورې له موږ سره تام وئ او ومو لیدل چې په دغه موزیم کې کوم آثار خوندي دي. په زرګونو آثار دلته شته ده. تقریبا داسې آثار هم شته دلته چې 200,000 کاله وړاندې قدامت لري او نوي آثار هم دلته د 21مې پیړۍ راوړل شوي دي. نو دغه وه د نن ورځې خپرونه چې ما شمس ملکزي تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه بخښونکي څښتن ته لاس سپارم. الله مو مل شي.